سلامونه او احترامات قدرمنو د خپرونې قدم په قدم ډالۍ په لاس افسر افغان یو ځل بیا د تیر په څیر ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. زمونږ سره په دغه خپرونه کې زمونږ همکاره ملګري به هم وي. مخکې د هغې نه چې هغه الکس الیکو کې تاسو سره دغه خپرونې لنډیز شریک کما د نور کلني په شانتي بیا یو خاص موضوع مونږ راوړو. په هغه موضوع باندې مونږ خبرې اترې کوو. راسره د هغه موضوع ایکسپرټ پوهان میلمانه هم ناست وي. هغو راسره خپله محترمه رای هم شریکوي کومه چې مونږ تر تاسو در رسو. دغسې کله کله زمونږ په خپرونه کې د موسیقۍ لړۍ هم وي، ریپورټ هم وي، بیا د هغه خلکو اوازونه د هغو فکرونه هم مونږ شریکو. څوک چې غواړي چې راشي او موږ سره د ټلیفون د لارې اړیکه ټینګه کړي، موږ ته خپله مدعا، خپل سوال، خپله پوښتنه راورسوئ. د هغو دپاره د ټلیفون شمیره هم موږ سره شته دی، هغه هم نیغ په نیغه راتلی شي. بیا زموږ د اس ام اس درک هم په دغه خپرونه کې شریک وي. دغه خپرونه کې راسره همکاري کوي محترمه زینت خان. زینت په خیر راغلې، ستړې مه شي. ډېره زیاته مننه افسر افغان. او دې پروګرام کې نن چې کومه موږ موضوع راوړې ده هغه به هم اورېدونکو ته ووایو چې د لرې پرتو سیمو زنانو په اګاهۍ کې د ریډیو ډرامې کردار څه دی، د هغې په اړه به نن خبرې اترې کوو. موږ سره په سټوډیوز کې زموږ قدرمن درانه میلمانه هم موجود دي. قاضي محمد خامس صاحب دی، څوک چې صدارتي ایوارډ یافته دي، اردو او فارسي پروفیسر هم پاتې شوي دي. د سره سره د ریډیو کې هم دی چې د ایوارډ اخیستی دی، بیسټ اکټر د 50 کالو ایوارډ. د سره سره موږ سره نوشابه بیبي میډم هم موجوده ده، تاسو ته به هم هرکلی وایو. صدارتي ایوارډ یافته دي دی هم، او 50 کاله والا بیسټ اکټرس ایوارډ چې کوم دی هغه هم دی اخیستی دی. او د 10 کالو نه زیات وخت شو چې دی د ریډیو ډرامې سره تړون لري، نورو ډرامو سره هم تړون لري. تاسو دواړو ته به ډېر زیات هرکلی وایو. ډېره مننه. السلام علیکم. قدرمنو اورېدونکو ته هم ډېر دعا سلام وایو، او تاسو ته هم ډېر دعا سلام. تاسو ته هم ډېر سلامونه. خوشحالیږئ او موږ هم خوشحالیږو جی، ځکه چې زموږ هم تاسو سره تړون دی او دا تړون دی خدای همیشه لري تاسو پورې ژوندي وو انشاءالله. امین. قاضي صاحب ستاسو او د ډېرې محترمې نوشابې بیبي ډېره زیاته مننه کوو. رښتیا خبره خو دا ده چې موږ نیغ په نیغه یا انډایرکټ ستاسو په شاګردانو کې راځو، یا به مو درنه ډرامه زده کړي، یا به مو درنه خبره زده کړي، یا به مو درنه د لفظ سټریس اینډ پاز زده کړی، یا به مو موټر چلاو زده کړی، او یا به راته کله کله تاسو قار شوي یې. بهرحال خوشحاله و زموږ چې څومره هم اورېدونکي دي هغو کولی شي چې په 0919214999 دغه زموږ د ټلیفون شمیره ده. نن را سره زموږ د پښتون وطن بلکې د اردو د هندکو هم د ډرامې دوه ډېر لوی لوی نومونه ناست دي، څنګه چې زینت هغه موږ سره معرفي کړه. قاضي محمد خامس صاحب صدارتي ایوارډ یافته، د دوی تر څنګ نوشابه بیبي دوی هم صدارتي ایوارډ یافته، او وخت تر وخه د ټي وي او د ریډیو بېلابېلې تمغې دوی په خپل نوم باندې کړي دي. دغه زموږ خوشقسمتي ده. او نن زموږ موضوع چې ده رول آف ریډیو ډراما ان ماس اویرنس آف رورل ویمن، یعنی د ریډیو د ډرامې کردار په ولسي خبرتیا کې، او بیا په خصوصي توګه د غریزو سیمو چې کومې میرمنې دي د هغو په خبرتیا کې د ریډیو کردار. قاضي صاحب جی بیخي لومبی تاسو له راځمه، قاضي صاحب د اواز سره د صداکارۍ سره به زما په خیال هر د دې سیمې میشته غوږ اشنای د قاضي صاحب د اواز سره. لومبی راته دا ووایه قاضي صاحب چې څه فکر کوئ د ریډیو د لارې د انځور په شکل کې ولس ته پیغام په کوټلي او ښکلي ډول باندې رسول دا څومره ګران کار دی؟ په ټي وي کې خو بیا هم خلک سړی وویني، باډي لینګویج، فیس ایکسپریشن، د اواز د لارې خلک پوهول دا ګران کار څومره دی؟ دا ګران کار په دې دی چې د یو اواز نه به تاسو هر څه راوباسئ، خفګان، خوشحالي، مرګ، ژوندون، وال ټکول، څه چې د دنیا د عام ژوند کې دي دا به تاسو د یو اواز نه ښایئ. نو او هغه ښایي به څنګه چې هغه به اورېدونکي په غوږ باندې اوري او محسوسوي به. د محسوساتو یو قسم د دنیا ده، په لفظونو په چپو د هوا په چپو د محسوساتو دنیا ده. هغه خپل ذهن کې هغه چې تاسو باندې څه تېرېږي په د اواز په ذریعه هغه هلته محسوسوي. نو چې څنګه ستاسو محسوسات زیات دي په اواز کې د غم د خوشحالۍ د هر څه، نو هغسې هغه محسوسوي. ادروایز ګینې بیا ګرانه ده. قاضي صاحب تکه توره شپه ده، سخت باران وریږي، سپي غپي، او یو سړی په تیاره کې روان دی، او د هغه یو بل سړی راغی ټوپک په لاس. دا سړی به په کوم اواز کې خلک پوه کوي چې داسې ماحول دی؟
کوم سړی و کوم پوهیږي دا کوم سړی چې یوازې را روان دی په دې توره تیاره کې او یېرېدلی دی تاسو څه وایي چې خامس نو زه صاحب کوم هغه کردار وکړم؟ ټوپک ما ته والی دا که ووایه. هغه یېرېدلی هغه بنده یېرېدلی وي. سړی. یېرېدلی بنده وي. نه جی نه خدای ته ګور کړه واه جی واه قیصر ډېر خوند وکړو کاکا جي اگر چې قیس صاحب خو یېرېږي نه خو نن او ویارېږي یېرېږي. تاسو یېرو که نه؟ کاجي صحیح. نوشابه میډم له برازو زینت خان دوی هم د ریډیو رښتیا خبره ده چې ډېر لوی نوم دی او څنګه چې ما ووي تاسو را دا وایي چې په خصوصي توګه موږ برازو تاسو د زنانو یا د پیغلو یا د میرمنو دلته یو ډېر ښه اواز یې د هغو مو ډېره ښه ترجماني کړې ده تر اوسه پورې یعنې ډرامه د میرمنې په شعوري خبرتیا کې د هغې په شخصي خبرتیا کې او د هغې په ذهني پیاوړتیا کې څومره لوی کردار لوبوي د ریډیو ډرامه افسر د ریډیو په ذریعه به زه د خپل عمر احساس هم ورکوم چې دا وخت زه د دې عمر یم زما چاپیرچل کم یو دی زما ماحول کم یو دی زه په کم ځای کې میشته یم دغه ټول به زه په خپل آواز کې د دې تاثر ورکوم د خپل کلاس تاثر به زه په خپل آواز کې ورکوم نو په دغه کې زه تر کومه حده پورې کامیاب یم چې زه یو امیره یم یا زه یو غریبه یم یا زه یو ځوانه یم یا زه بوډۍ یم یا زه میډ ایج کې یم هر څه چې دی هغه به زه په آواز کې څنګه چې تاسو وایئ چې په ټلویزیون کې خو موږ ته میک اپ یا ګیټ اپ یا دغه سهارا سپورټ میلاو شي که نه خو د ریډیو ډرامه چې ده نو هغه صرف په آواز باندې ده هغه به د خپل ماحول هغه احساس هم صرف په خپل آواز باندې ظاهرو نو کوشش هم دغه چې خپل شخصیت بالکل ختم کړو د هغه کردار هغه